د کتاب نوم: ورک شوي. ناول. لیکوال: مومند محمدي اڅړ. غږ: عمران غني صافی. د کتاب غږیزه بڼه د کتابتون یوټیوب چینل، کتابتون ویبسایټ او کتابتون فیسبوک پاڼې څخه اورئ. پیل. سلام علیکم. د نجلۍ تورې بڼوړې سترګې پر هغه پیغام ولګېدې چې دوه ورځې وړاندې ترنګ ختلی و. خوله یې کتلی نه و. پر شیشه یې ګوتې راښکلې، دواړه وریځې یې پورته کش کړې او د دواړو لاسونو غټې ګوتې تورو ته سیخې کړې. وعلیکم سلام. 2 ورځې وروسته مو ځواب راکړ: اغلې. هو، پوهېږم. سمه ده، پروا نه کوي. د نجونو دا عادت وي چې له هلکانو ځانونه لوړ ښکاره کړي، خو زه د هغه نجونو له ډلې څخه نه یم. هغه څنګه؟ زه غوره بولم له هر ګام سره چې اخلمې پام وکړم، ځکه نه غواړم یو ځل بیا هم نسکوره شم. نسکوره شې؟ هو، وبخښه، ستاسو په اړه پلټنې یو څه وخته اړتیا درلوده. باید ځان مې ډاډه کړی وی. ښه، نو زما په اړه مو پلټنه هم وکړه؟ هو، ما ستا د فیسبوک ایډي لټ په لټ واړوله. که څه هم د پېژندګلوۍ لپاره دې کوم تصویر پکې نشته، خو له پوسټونو مو ډاډه شوم چې په نزاکتونو خبر انسان یاستئ، ځکه مې سلام ځواب درکړه. خو تا لکه چې توکل په خدای کړی او ما ته د سلام راواچو. رښتیا وایه، زه یو څه ساده لوحه یم، خو له څه مهاله چې زه او ته پر فیسبوک سره ملګري یو، نو پوسټونه دې لولم او اړتیا مې احساس کړه چې د مسنجر له لارې پیغامونه سره تبادله کړو. څومره چې ما ستا لیکل لوستي، نو فکر نه کوم چې د جنسیت په اړه دې هم کوم دروغ ویلي وي. خو آیا ممکنه ده چې د هلک وې؟ زه خو پر خپل ځان ډاډمنه یم چې نجلۍ یم، خو دا چې ستا په زړه کې څه تېرېږي په دې اړه څه نشم ویلی. ځینې هلکان د نجونو پېښې کولی شي، خو نجونې بیا د هلکانو غوندې په پېښو کولو کې تکړه نه دي. دا خبره در سره نه منم، ځکه کله به چې زموږ په کلي کې واده و، نو نجونو به سکاره را پیدا کړل، یوې به د شونډو په سرونو وموښل او تور برید به یې ځان ته جوړ کړل. بیا به د هلک غوندې نڅېدله او سندرې به یې ویلې. په زړه پورې ده، خو زه په کابل کې لوی شوی یم، تر اوسه کلي ته نه یم تللی. ولې کلي ته نه ځې؟ زما نیکه له پکتیا څخه کابل ته راغلی و او بیا بیرته نه یې تللي. ظاهرشاه بابا پاچاهۍ کې افسر و. ډېر ښه، خو زه په کلي کې لوی شوی یم او اوس په کابل کې اوسېږم. ما ویل چې پېښور کې به اوسې. کابل او پېښور دواړه یو نه دي؟ یو دي، خو زمانې د 2 مینانو غوندې بیل کړي. واه، په خبرو کې دې نازک خیالي شته. ادبیات مې لوستي. عجیب تصادف دی. هغه څنګه؟ ما هم ادبیات لوستي. دنده لرې؟ هو. چیرې؟ آیا اړینه ده چې دومره ژر د دندې په اړه هم درته ووایم؟ ستا خوښه. موخه مې د مرکې اوږدېدلو. په هر صورت زه د افغانستان ملي راډیو په روزنیزه برخه کې کار کوم، ترڅنګ یې ادبي او فرهنګي فعالیتونه هم کوم. د خوښۍ وړ خبره ده. څنګه؟ زما ډېر خوښېدل چې په راډیو یا تلویزیون کې خبریاله شو، خو د وخت توپانونو مې لوری بدل کړ او اوس په یو روزنیز بنسټ کې کار کوم. ذوق دې عالي دی، خو په وروستۍ جمله کې دې لا هم ابهام پروت دی. د نجونو تل ابهام خوښېږي او د دوی ځانګړنه هم ده. کولی شي په دې خبره لږه رڼا واچوي؟ آیا زیاتره وختونه د نجونو ښکلا په لباس کې نه وي پټه؟ خبره دې منطقي ده، لکه څرنګه چې په وینا کې ابهام انسان ته تلوسه راواچوي، همداسې په پرده کې روانه نجلۍ هم ځوانان تلوسن کړي. خو ښه ځوانان بیا هرې نجلۍ ته نه ګوري. دا بیا په ځوان پورې اړه لري. که غواړي چې تل په ابهام کې لوېدلی او سرګردانه وي، نو نجونو ته به ګوري. خو که غواړي چې له ابهام څخه ځان خلاص کړي، باید سترګې ښکته واچوي او زړه ته سکون وربخي. سړی هم مبهم وي. ښایي خبره دې سمه وي. ممکنه ده
ثابته کړی شو. مهرباني وکړه. قسم د سړی څیرې ښکاروي، خو که پټه خوله روان وي او تنده یې ګونځې وي نو د حال اټکل هیڅ نشي کېدی، او بیا زیاتره وختونه د تمې خلاف کارونه کوي. دا خبره تر یو ځایه سمه ده، ځکه چې اوس مهال زه په یو ډول ابهام کې لوېدلی یم. هغه څنګه؟ هغه دا چې آیا ته رښتیا هم نجلۍ یې؟ زه یې ثابتولو ته اړتیا نه لرم. لومړی مسج تا کړی، نو هڅه وکړه چې دا ابهام په خپله رفع کړې. دا اټکل له مخې تر ډېره باوري یم چې نجلۍ یې. په کوم دلیل؟ دا چې 2 ورځې وروسته دې د سلام ځواب راکړه. همدارنګه دې د خبرو عاطفي رنګ هم نجونو ته ورته دی. تا ولې ارواپوهنه نه لوسته؟ نو مې غوښتل د انسانانو واقعیت مطالعه کړم. زما لپاره هغه خیال ښایسته او راښکونکی دی چې د انسان په اړه لرم. قسم په ژوند کې مې د انسانانو له لاسه درد لیدلی، خو که ارواپوهنه مې لوسته وی، د دې درد له امله به د انسان څېره ډېره بدرنګه راته ایسېدلی وی، او نور به مې نشول کولی چې تر څنګ یې واوسېږم. خو اوس د درد له دې څړیکو د خپل خیال رباب ته تارونه جوړوم، ترنګوم مې، او درد په راښکونکې سندره او له سوزه په ډکه چیغه بدلوم. زړه دې راباندې سوځېده. داسې مې احساس کړ چې ستا په درد پوهېږم. ټوکې نه کوم چې داسې ده. نو تا ولې طب نه لوسته؟ پلار مې ویل چې طب ولوله، خو ما د دومره سبقونو حوصله نه درلوده. یوازې مې په المارۍ کې د شعرونو او داستانونو کتابونه انبار وو، ځکه مې ادبیات خوښ کړل. په نړۍ کې ژوند کول هم لویه حوصله غواړي، دومره چې پر وړاندې د سبقونو حوصله هېڅ ده. ښایي زما ټوله حوصله ژوند رانه اخیستې وي، او د سبقونو لپاره حوصله هم نه وي راپاتې. ستا حاضر ځوابي مې خوښه شوه. زه یوازې هغه څه وایم چې په زړه کې مې وي. نو ستا زړه د شیشې په څېر روڼ دی، خو له شیشې هم نازک دی. درزونه هم پکې تللي لکه زما زړه. زما د پوښتنې ځواب یې رانه کړه. ته رښتیا هوښیار ښکارې. له هوښیارانو سره هم پوښتنې پیدا کېږي. ځینې پوښتنې باید بې ځوابه پاتې شي. هغه څنګه؟ ته غواړې ما وغږوې، زه هم غږېږم. یوازې غږ نشته، ځکه خو زموږ د خبرو بار د تورو په اوږو پروت دی. کله کله توري له غږونو څخه هم زړه موخې ښې بیانوي. زما خوښېږي چې چوپ کښېنم او ونه غږېږم، خو کله چې د خپلو خبرو بار د تورو په غاړه کېږدم نو له شوره ډک شم. ان دا هڅه هم نشم کولی چې په خبرو کې یوه خوښه کړم او بیا یې تورو ته ورپشا کړم. هر څه مې چې په زړه وي د دوی په ژبه یې وایم. که هڅه مو وکړه چې تورو ته چاڼ شوې خبرې ورپشا کړو نو زموږ اصلي موخه نشي رسولی، او کلام ته د ښکلا وربښلو پر ځای بدرنګي ورکوي. دې ته په ادبیاتو کې تکلف وایي. ښایي ته رښتیا وایې، ځکه چې زړه خبرې د پیغلې په لاس د نیکریزو د سره ترنګ په څېر وي. که کومه یوه پکې پاتې شي نو ترنګ نیمګړی شو، او د ښایست پر ځای بدرنګي پنځوي. واه، څه شاعرانه عبارت! نیمګړی ترنګ په زړه پورې ده. له بدرنګو هم کله کله ښکلا زیږي. دا فلسفي خبره شوه. فلسفه مې نه ده لوستې، خو د طبیعت په اړه مې سوچونه ډېر پسې اخلي. کله چې طبیعت د خیال په ټال کې وزنګو نو ستورو او سپوږمۍ ته مو رسوي. خدای پاک هم وایي چې حقیقت ته د رسېدلو لپاره د طبیعت په اړه فکر کوئ. خدای په خپله تر ټولو لوی حقیقت دی. بیا نو ته یو ښه مسلمانه یې. مننه کوم. زه بې تکلفه انسان یم. مننه کول مې نه خوښېږي. څومره په زړه پورې ده چې داسې وي بیا بل یو بله مننه نه کوو. دا دریځ مې خوښ شو. فکر کوم چې زما او ستا ډېر خویونه سره ورته دي. شاید، خو زما زړه د تارونو د ترنګېدلو هڅه مه کوه. زما خپل شاتر هم د ژوند د بیابان په شګو کې ورک دی. ښایي زما او ستا مثال د 2 پرت کوونکو مرغیو په څېر وي. شاید د لمانځه وخت اجازه راکړه. د مهربانۍ له مخې ما ته هم دعا وکړه. ته لمونځ نه کوې؟ زه هم کوم. د دعا درته کوم.
سهار په خیر. ښه یې؟ فکر کوم بې خونده یم. ته ښه یې؟ شکر ښه یم. ولې بې خونده یې؟ نه پوهېږم. ښایي کوم وخت په ژوند کې د خوند په لټه وتلی خو پیدا کړی دې نه وي. کله چې ماشوم وم نو هڅه به مې کوله چې زموږ په انګړ کې سپینه کوتره راونیسم، خو چې ښه به ورنږدې شوم راڅخه وبالوته او د لوړ دیوال پر سر به کېناستم. دا مې ډېر ارمان و. آیا تر اوسه دې کومه یوه ونه نیوله؟ نه. کله چې ځوان شوم نه مې غوښتل کوتره ونیسم، ځکه نور مې نه خوښېدل چې یو ښایسته موجود د سپینو وریځو په غیږ او د اسمان په ټټر کې له آزاد الوت څخه منع کړم. خو یوازې مې دومره غوښتل چې کله ځمکې ته راښکته شي نو زما تر څنګ دې وي او زه ترې د خوند اخیستلو په لټه کې شم. ډېر نږدې وم چې وکولی شم کوتره مې تر څنګ وګرځي، خو په پای کې د اسمانونو په لور ولاړه او په هغه دنګو وریځو کې ورکه شوه چې ښایي په لمن کې د پرښتو ټولي له اسمانه راښکته شوي وي او د اسمانونو د ښایست سندرې وایي. هغه څرنګه وه؟ غونډه منډه وه. کله به چې ګامونه اخیستل نو د غزل د وزن په څیر به روانه وه. سر به هم د زرکې په څیر هسکو. ته هم په ښایستونو مین وې. هغه زړه چې له بدرنګیو تش وي تل په ښایستونو مینېږي. ما تر اوسه د هغې په څیر رنګینه وړه خوله چیرې ونه لیده چې تل به یې سرې شونډې مسکۍ وي. داسې راته ایسي ده لکه د هغې په څیر ځلانده سترګې چې خدای بل چاته نه وي ورکړي. ان لاسونه دومره نازک او وریښمین چې تا به ویل په تنکیو رګونو کې روانې وینې ښکاري چې د وجود نازکه کرونده یې ورته وبوله. څوک وه؟ زما ټولګیواله وه. څه شوه؟ واده شوه او بیا مې ونه لیده. پوهېږې موږ یو بل ته دا هم ونه ویل چې مینه سره لرو. ولې؟ زموږ د دواړو په سترګو کې د حیا دومره ژور سمندرونه و چې پورې کېدل ترې ډېر ګران و. ځورونکې ده. رښتیا وایه. اوس فکر کوم چې کاشکې د زړه خبرې مې په زړه کې نه وای بندي کړی. هغه وخت ظالم وای. هو رښتیا هم ظالم و. ما هغه مرغۍ د سینې په قفس کې بنده پرېښې وه چې د سپینې کوترې سره د وریځو او اسمانو په لور الوت کولی شو او خپلو سندرو یې کولی شول چې کوتره مې څنګ ته راولي او له ورغوي څخه مې د ګرمې عاطفې دانې وخوري. زه پوهېږم کوتره به دومره راته نږدې شوې وه چې بیا به هېڅکله هم نه وای الوتلی. کاشکې هغه مهال زه به یو ځای ورسره الوتلی وای او ستا تر څنګ مې راوستلی وای. مننه. زموږ ترمنځ خو مننه نشته. ښه، هڅه کوم چې نور در څخه مننه ونه کړم. بښنه وغواړم. زه هم نوره باید والوسم. دنده دې څنګه ده؟ ښه ده. کار مې د زړه په خوښه دی او پرمختګ مې هم ښه دی. مبارک. اوس هڅه کوم چې له ژونده خوند واخلم. هڅه مهمه ده. همدارنګه ممکنه ده چې یو بلې پروژې ته ارتقا وکړم. څومره ښه. تنخوا به دې هم زیاته شي. که څنګه؟ هو. په دنده کې چې هر څومره امتیازات زیات وي نو زړه ډاډه وي او کارکوونکی خپل مسؤلیت په ښه توګه ادا کولی شي. رښتیا وایي. که کومه اداره او سازمان غواړي چې کارونه په ښه ډول پرمخ ولاړ شي او خپلو ټاکلو موخو ته په وړ وخت کې ورسېږي نو اړینه ده چې د کارکوونکو اړتیاوې په پام کې ونیسي. تنخوا په خپل وخت ورکړي او که څوک له خپل مسؤلیت څخه ډېر او یا ښه کار کوي باید اضافي امتیازات هم په نظر کې ورته ونیسي. له نظره مه شي. ولې؟ د مدیریت په اړه هم ښه معلومات لري. که عملي کړل شي نو هم په ټولنه کې د بېوزلۍ مخه نیولی شي، هم د ټولنې پرمختګ ته زمینه برابرولی شي. ما ته داسې ښکاري چې ته هم هر اړخیز معلومات لري او ډېره مطالعه کوي. مطالعه د انسان لپاره اړینه ده. رښتیا وایي. دومره اړینه ده لکه ګل چې اوبو ته اړتیا لري. څوک چې له کتاب څخه بې برخې وي نو ژوند یې د مړاوي ګل په څېر وي چې ډېر ژر به یې د هیلو پاڼې توی شي. همداسې ده.
زموږ په ټولنه کې د کتاب لوستونکي ډېر کم دي، یعنې مړاوي ګلونه. هو، ځکه خو چې کوم ګلونه تازه شي، د سهار نسیم ته ونڅېږي او خواږې وږمې خورې کړي، نو د مړاو ګلونو رخه ورباندې راشي، بیا د ناوړه دودونو بدرنګه لاره ویشي او د هیلو سر یې قلم کړي. موږ هم کټ مټ همداسې یو، شهید ګلونه او د رژېدلو هیلو مجسمې. واه، ای موږ دواړه ښایسته ادبي جملې ونه ویلې. څه وایې؟ توري به خپل بار ته خوشحاله نه وي؟ تو موږ د تورو دومره دردناکو کلمو بارونه وړي وي چې اوس به د ژوند احساس خاوندان شوي. همداسې فکر کوم. خو دردمن کلمات ښایسته هم وي، لکه دردمنې سلګۍ. هو، تا دردمنې سلګۍ تجربه کړي؟ هو. او د درد تړمې اوښکې مې هم تجربه کړي. ته هم لکه توپان وښلې ونه او یا ګلۍ وښلې فصلې. توپان او ګلۍ یو په زړه پورې خاصیت لري. څنګه؟ که توپان څومره هم ونې ولړزوي او یا ګلۍ هر څومره فصلونه ورژوي، خو بیا یې هم اصل او نجات ته درناوی کوي او له منځه یې نه وړي. توپان د ظالم خو نجیب معشوق په څېر دی. که معشوق د سپېڅلتیا او عزت ته په درنه سترګه وګوري، نو د هغه درکړی ټپ تل تازه وي، ځکه خو له تازه ټپ څخه تورې وینې نه ځي، که څه هم درد یې زیات وي. لکه توپان چې د ونې څانګې بوټي ماتې کړي او تل یې د ماتو څانګو نښې ساتلې وي، لکه د ظالم او سپېڅلي معشوق نښه، لکه په ژوبل فصل کې د سپینې ګلۍ د ورانۍ نښې. هغه توپان چې ته یې ولړزولې همداسې نجیب خصلته و. هو، تیر شو. هو، خو زه له ځان سره یو نه وړم. توپانونه یوازې سپک بوټي او خځلې له ځان سره وړي. ښایي ته به لکه د دنګ چنار ونه وې، ځکه خو یې یوازې څانګې راته ماتې کړې او زما په ټټر یې د چړو په څېر تازه ټپونه جوړ کړل، پرېښودل او همداسې ولاړ، لکه بیړنی مسافر چې یوازې د څه ګړۍ دمې لپاره پلی شي، د لارې د اړخ ګلونه وشکوي، ټپې یې کړي او بېرته په خپله لاره ولاړ شي. هو، همداسې وکړل. څوک و؟ ټولګیوال مې و. څه عجیب تصادف دی. څنګه؟ سپینه کوتر هم زما ټولګیواله وه. بېچاره نجلۍ، ستا توپان په کوم لوري والوته؟ پته یې راته ونه لګېده. خبره شوم چې پلار یې واده ورته وکړه. ژاړم، اوښکې زړه سپکوي، خو زما د اوښکو ډنډ وچوی او نه شم ژړلی. زما ژړا نه خوښېږي، د نابللي مېلمه غوندې راشي. تېر یادونه د هغو مرغیو په څېر دي چې سر یې د اسمان له لوړو زړه په ډنډ راښکته شي، پکې ولامبي او اوبه د لیمو له ژیو راواوړي، بیا څاڅکي څاڅکي لاندې توی شي او بېرته د زړه په سر ودرېږي. ته عجیب انسان یې. خفه مې کړې؟ نه، ستا خبر په ژړا کې مسکی کړم، لکه پر ما د را الوتي توپان ځینو یادونو ته مې مسکه شوم. هغه چې ولاړ، نو تا بیا واده ونه کړه؟ نه، تل به همداسې ناسته یې. نو غواړم له ځانه وینځه جوړه کړم او یا د راتلونکي خاوند لپاره هغه خاینه شم چې زړه یې د بل چا په لاس کې وي او نوره له مجبورۍ د خاوند په کور کې ژوند تېروي. ښایي زما له امله هغه څوک هم ودردېږي چې زه واده ورسره کوم. ستا مینه سپېڅلې ده. کله چې ستا سپینه کوتره د خیال د اسمانونه شوه، بیا د ژوند په اړه څه پرېکړه وکړه، واده دې وکړه. مور او پلار مې ډېره خواري راباندې وکړه، خو ما تر اوسه دا خبره نه ده منلې. ولې؟ ته سړی او ځواکمن یې. هڅه وکړه چې عادي ژوند ته دوام ورکړې. د سړیو مټې ځواکمنې وي، خو زړونه یې ځواکمن نه وي. ما چې لیدلي د ډېرو سړیو زړونه ځواکمن وي، هغه ځواکمن نه وي بلکې کلک وي. خو زما زړه نرم دی او ورځ تر بلې اوبه کېږي. بیا خو ستا په ژوند کې د ساړه باد او ګلۍ توپان نه و الوتی، بلکې د اور او لمبو توپان و. هو، همداسې ده. تل به همداسې پاتې وي. هو.
اوس مې دا تمه نشته چې زما سپینه کوتره دې بیرته راشي، ځکه خو نه پرېږدم چې بل څوک زما په خیال کې پر یادونو سوري وکړي. غواړم د زړه ډیوه بله ورته وساتم، د خیال ټول ګوټونه د تابلوګانو د نندارتون غوندې روښانه وساتم او تل د هغې تصویرونو ته وګورم. زه هم غواړم د زړه ګلی وهلی فصل هېڅکله ونه ریبم او تل یې پر پوله د نندارې لپاره کښېنم. لا هم ژاړې؟ د پخواني درد اوښکې ډېرې نه وي، خو ډېرې غلیظې وي، لکه شات یا لکه زهر یا زهرجن شات، ځکه چې له خوږو یادونو راڅڅېدلي او د زهرجنو پرهرونو له خولو تېر شوي دي. ته ډېر هوښیار او فکر کوم د ژوند ښې لارې در معلومې دي. که را معلومې وې نو د ځان لپاره به مې ډېر څه کړی وی. له خبرو دې ښکاري چې ځان لپاره دې ډېر څه کړي، نه مې دي کړي. ډېر څه مې له لاسه ورکړي، خو په هر حال شکر باسم. نه، ته ډېر ښه یې، باید راضي وي. تا ډېر ارزښتونه ساتلي او له دې وروسته به هم بریالی ژوند ولري. هر څوک د ځان په اړه د نورو په پرتله متفاوت فکر کوي او د نورو په اړه هم د دوی له انده متفاوت فکر کوي. کله چې له تا سره خبرې کوم نو د خوشحالۍ احساس کوم. رښتیا؟ هو، ارامه شم او فکر کوم چې ځان لپاره نوې لارې پیدا کولی شم. واه، څومره ښه. زه خو وغورځېدم. وایي ولې؟ ځکه چې سترګې مې پټېږي. ناوخته شپه ده، یوازې ستوري ویښ دي او سپوږمۍ ترې ډوبه شوې ده. ښه شپه. تا ته هم ښه شپه. سهار دې په خیر. ستا هم سهار په خیر. ځینې پلانونه لرم. څنګه؟ د شتمن کېدلو په فکر کې یم. لکه چې نن د معمول پر خلاف د خوبه راویښ شوی. هر څنګه چې یې بولې، دا خو ده، استعداد لرې. غواړم سوداګري وکړم، خو چالاکه راته نه ښکارې. همداسې ده، خو د شتمن کېدلو خوبونه وینم چې داسې ده. نو له دې وروسته به غوړې غوړې خبرې کوو. هو، ما به در سره شریکه نه کړې. ولې نه؟ بیا به دې شریکه بولم. ښه شوه چې ودې ویل. له دې وروسته باید له تنخوا څخه یو څو پیسې بېلې او د ټکټي په پیسکې پورې غوټه کړم. پوهېږې د څه شي سوداګري کوم؟ زړونو؟ نه، د وچې مېوې. واه، خو زه نه ورباندې پوهېږم. ته به تجارت کوې او زه به ورته ګورم. ښایي هره اونۍ د ګټې پر ځای تاوان هم وکړې، ځکه چې زه به د خرڅولو تر څنګ خورم هم. ښایي وزن دې زیات شي. ولې؟ ځکه وچه میوه زیات غوړ لري. فکر نه کوم چې د دومره غمونو سره سره دې زما وزن زیات شي. او د وچې میوې غوړ زیان منونکی هم نه دی. خو که پیسې مې پیدا نه کړې، ښایي تجارت هم رانه پاتې شي. ښه سمه ده نو. زه به هم د ګیدړ غوندې له وړاندې شکرونه نه وباسم چې لا مې هېڅ هم نه دي خوړلي. زه به هم د محتسب غوندې له قیامته وړاندې حسابي در څخه اخلم. ښه یې؟ هو، ته څنګه یې؟ بده نه یم. ښوونکې ده. تا راته مسیج وکړه لکه چې ډېر خویونه مو یو شان دي. فکر کوم کله چې له تا سره خپل رازونه شریکوم نو زړه مې سپک شي. د خپل زړه له بار څخه په تنګ یم. رښتیا وایه، ورځې هم کله چې درنې شي نو اورېږي. ته تل زما د زړه خبرې کوې او داسې انګېرم چې څه غواړم ووایم ستا په خوله راشي. هو، رښتیا وایم، همدا به سر نه راته کوي. ته هم همداسې زموږ خویونه سره یو شان دي. ښایي ته له کومې بلې سیارې زما راغلی تصویر یې، او هم هغه اصل یې چې ما له بلې سیارې پناه درته راوړې ده. زه داسې فکر کوم چې موږ د تشبیه دواړو خونو پر ځای په خپله د تشبیه وجه یو. زموږ پېژندل تصادف نشي کېدی. آیا فکر نه کوې چې د دې تر شا به کوم داسې راز پروت وي چې ښه پرې به هم ورته په تلوسه کې وي؟ زه هم همداسې فکر کوم. موږ ښایي
د یو اصل زیږنده یو، لکه د یوې دانې څخه د دوه راشنه شوو بوټو په څېر. کټ مټ همدا خبره ده. هغه چې یو ډول ګلونه نیسي، یو ډول باد پرې راالوځي، یو ډول وږمې خوروي، یو لښتي اوبو ورته راسي، یو بوره ورته راشي، کله پر یو کیني او کله پر بل، په یو ځای منې ورباندې راسي، یو ځای پاڼې راشيږي او په ژمي کې یو ځای تر خاورو لاندې ویده شي. که څه هم هر څه یو شان وي، خو بیا هم بیل بلل کېږي او دوه ګلونه ورته وایي. دا د طبیعت له احتیاو څخه یوه ده. پوهېږې؟ نه. هغه توپان چې پر ما راالوتی و، نه یې ما ته خپل د زړه اواز وویلو او نه هم ما ورته زړه سپړلی دی. او څومره عجیب تصادف دی. څنګه؟ ما او زما سپینې کوترې هم د زړونو رازونه یو بل ته نه وویلي. ښوونکې ده. که څه هم دواړه په سترګو کې سره پوهېدو چې د یو روح دوه وجوده یو. ښایسته و، هم ښایسته و او هم له درنښته ډک. دنګه ځواني وه، پلنې مټې درلودې، سپینې جامې به یې اغوستې او زیاتره مهال به یې د حیا له امله سترګې ښکته اچولې. او ما به فکر کوه چې له نازه د ګل په بوټي کې ګلاب راځړېدلی دی. کاشکې هغه مهال زه هلته وی او هر څه مې ورته ویلی وی، سره له دې چې ډېر باجرته او لایقه وم. خو زه پوهېدم چې دا شوقۍ په ډګر کې داسې سپور دی چې شر مې لاسونه ورتړلي دي او ممکنه ده چې ما ته وخوري. که څه هم جګړه زما په نوم وه، خو خپل ښځینه غرور دا اجازه نه راکوله چې ور ړومبی کړم او په پښو کې د بریا د ګلونو په څېر وغوړېږم. خو آیا هغه به مغرور نه وي لکه زما په څېر بې ځایه مغرور؟ ښایي ته رښتیا وایې. راځه موضوع بدله کړو. پوهېږې؟ نه، په سفر ځم. باید د خپرونې لپاره مواد راټول کړم. څو ورځې؟ ښایي یوه اونۍ. کله؟ سبا ته له خیره. په خیر ولاړ شي. خیر دې نصیب شه. مننه هم نشم کولی. دا زموږ دستور دی. د مسافر احوال نه اخلي. ما ویل چې مزاحمت درته ونشي. آنلاین و. بخښنه غواړم. ذهني حالات مې ښه نه و. ولې؟ هسې خو څه شی نه خرابېږي. کله کله مې له ځانه کرکه کېږي. دا ښه کار نه دی. پرېږدی. څنګه یې له مسافرۍ سره؟ راته ووایه. نن مې تېر ژوند ډېره کړه وي. لیونتوب دی. چاره نشته. داسې مه وایه. نو څه وکړم؟ هېر یې کړه. داسې هم کېږي. ناسورو ټپونه کله ښه شوي؟ رښتیا وایه. خو څه به ترې جوړ شي؟ ته چې لاړې نو تنهایي احساس مې وکړ. داسې وم لکه له راسپړل شوي ټپ څخه چې طبیب لاړ شي. کاشکې زه ستا دردونه درمان کړی شم. اخر راسپړل شوي ټپونه خو درد کوي که نه؟ هو همداسې ده. د هغه په مخ کې مې ټول هغه کلمات لوستل چې راته یاد وو او راته په زړه پورې وو. هغه کلمات چې زړه به مې خوندوره درزه ورسره کوله. د هغه په لیدو به مې ټټر له داسې خوندورې هوا ډک شو چې غوښتل به مې د زیړو ګلونو په منځ کې سندرې ووایم، اتڼ وکړم او ګډه شم. د مینې احساس خو څه داسې ناشنا وي. انسان زیاتره وخت غواړي چې د معشوق په پښو کې د ژوند ډېر ارزښتونه قرباني کړي. خو کله یې سره له دې چې زړه یې غواړي د معشوق له شونډو په خرپ مچکه واخلي، ولې بیا هم د زړه شونډې وچې پاتې شي او د ټولنې د سپېرو دودونو د وچې دښتې په منځ کې تږی او سرګردانه ګرځي. زه غواړم نن وختي ویده شم. حتی غواړم بیا مې سترګې ونه غړېږي او دومره اوږد خوب ووینم چې هېڅکله هم ترې راویښه نه شم. غواړم زما د ماشومتوب خوب ووینم چې هېڅکله پکې رالویه نه شم. ماشومتوب هسې هم تېر خوب دی، یو په زړه پورې یاد دی او یو ښایسته تصویر دی. همداسې ده. ماښام دی په خیر. ستا هم ماښام په خیر. څنګه مسافرۍ سره؟ دا ځای ډېر ښایسته دی. لکه څومره؟
دومره ښایسته ده چې هېڅ مې زړه ترې نه کېږي. هر ځای اوبه او ښېرازي ده. واه، دلته مې چې د سیند په غاړه ماڼۍ جوړه کړې وای. هاي، ډېره زړه راښکونکې به وای. رښتیا دې ډېره ښه شوې ده. دا خوب دی. لکه چې غرمه دې غوړه ډوډۍ خوړلې. نن یې پخوانۍ کلا او شاهي ماڼۍ ته تللی وم. ورانه ماڼۍ وه، خو زما زړه یې وړی دی. د زړه مراندې دې نازکې دي. د پخوانیو پاچاهانو ارواوې راباندې ناستې دي. ډېر باد یې لاندې کړی یې، پاچا او دغه ملکه. زړه دې لکه چې په ملکې پسې تللی دی. که زړه ورپسې لاړ هم شي ګټه نه کوي. هغسې هم ولاړه، ځکه یې په کیسه کې نه کېږم او نه غواړم چې بیا ورپسې خفه شم. خو څو شېبې پریشانه کړې. ښایي پخواني ټپ نوې څړیکه وکړه. ښایي د سرندې تارونو سوی غږ کړی وي. زما موخې لوړې دي. که ورته ونه رسېدم، لږ تر لږه شاعر خوی کړم. که همداسې دوام وکړي، ممکنه ده شاعرۍ له لارې عرفان ته ورسېږم، درویش شم او بالاخره لیونی شم. اخر لیونتوب د هوښیارتیا اخري حد دی. داسې خبره دې وکړه چې زما د زړه په چینه کې راخوټېدلې وه. خدای زده چې څرنګه ستا تر خولې راووته. ممکنه ده کله کله د دوه زړونو منشا یوه وي، یعنې هغه چینه چې دا خبره پکې راخوټېدلې وه. زموږ د اصالت پر ځمکه ده چې هم زما د زړه منګی اوبه ترې وړي او هم ستا. ما ته هم همداسې ښکاري. ولې دې وخندل؟ دا چې موږ له هغې چینې څخه اوبه راوړو، نو ګام په ګام مو د لیونتوب په لور نږدې کوي. شاید ته هم یو ورځ لیونی شي. لیونتوب یعنې د هوښیارتیا وروستی حد. ځکه خو وایي چې لیونی په کلي پورې خاندي او کلی په لیوني پورې. ښه متل دې زده دی. ځکه لیونی په هغه څه پوهېږي چې کلی نور باندې پوهېږي. خو د لیوني کړه وړه بیا کلیوالو ته ناشنا وي. ښه تنقید هم کولی شي. پوهېږې؟ نه. له موږ سره یو تن دی، دومره ډوډۍ خوري چې حیرانه به ورته پاتې شي. پام کوه چې تا ونه خوري. غټ ګرد او ټیټ سړی دی، لکه د خیرونو جامو پیټی. یو لویه چاینکه چای په یو ځل څښي. کله چې خېټه ښه تر مزه به ډکه کړي، بیا ځان په بستره کې واچوي او ټوله شپه یې خرهاری خېږي. زما غوږونه یې راوخوړل. زیات خوراک هم سړی د انسانیت له دایرې وباسي. خو دا سړی ډېر منت منونکی دی. کار څومره ورباندې غوسه شم، څه نه وایي. څاروي هم منتبار وي. یوازې خوري څښي، نور یې ښکته سرونه نیولي وي. همداسې ده. ښه ده چې د دې سړي خېټه غرهاری نه کوي. خپه ښکاري. څنګه؟ څو ورځې کېږي چې د حال پوښتنه مې نه کوي. نه یم خپه. سلام مې بد در باندې ولګېده؟ نه، لږه روحیه مې خرابه ده. رښتیا؟ نو باور وکړه، د مسج په لیدو دې خوښه شوم. ولې دې روحیه خرابه ده؟ همداسې. یا به له ما نه خپه وې، یا له بل چا نه، او یا هم له خپله ځانه. له ځانه خپه یې. ولې؟ اوف، مهرباني وکړه. کمزورۍ مې را په ګوته کړه. پرته له دې چې زما د خوشحالۍ هڅه وکړې. آیا فکر کوې چې زه دې ښه پېژنم؟ هو، فکر کوم له ټولې نړۍ مې هم ته ډېره ښه پېژنې او ټولې کامې مې درته معلومې دي. ولې داسې فکر کوې؟ ځکه چې ما ته هم ستا کمزورۍ معلومې دي. څنګه درته معلومې دي؟ نه پوهېږم. که څوک پر دې قانع شي چې نه پوهېږي، نو هغه پوه دی. لطفا نن فلسفې مه راته غږوه. ښه نو، بیا څنګه ادعا کوې چې زما ځانګړنې تا ته او ستا ما ته معلومې دي؟ ما ویل چې نه پوهېږم. ښایي موږ یو بل د بصیرت په سترګو لیدلي وي. که څه هم مخامخ مې یو بل نه دي لیدلي. زه خو همداسې فکر کوم. دا در سره منم، خو زر کوه، زما کمزورۍ راته ووایه. زړه نازړه یم، مهرباني وکړه راته ویې وایه. زړه مې په چاودون دی. ښه نو، غوږ شه. غوږ یم. لومړی دا چې په خپل ځان باور نه لرې. نور نشته. نه، نور هم شته. احساساتي هم او ضدي هم.
خو دا ستا کمزوري نه ده. ښه نو رښتیا نه وایم؟ زه رښتیا وای او څه پټوې؟ نه یې پټوم. نورې کمزورۍ هم لرم. ما ته خو نورې نه ښکاري، خو ولې دې غوښتل چې خپلو کمزوریو پوه شي؟ غواړم اصلاح یې کړم. څنګه داسې ناڅاپه دا فکر در سره پیدا شو؟ ولې کمزورۍ د اصلاح وړ نه دي؟ ځینې د اصلاح وړ دي او ځینې نه دي. نن مې د کمترۍ احساس وکړ. خپلو سهیلیو د ژوند په اړه مې چې فکر وکړه، له خوښۍ او سرور څخه ډک و. خو چې ځان ته مې وکتل، داسې راته ښکاره شوه چې د نړۍ ټول غمونه پر ما ورېږي. نو دې پایلې ته ورسېدم چې ښایي زه داسې خرابې ځانګړنې لرم چې نورې نه لري. او یا په ما کې د هغو ښېګړو نیمګړتیا ده چې په نورو کې شته. دا فکر په خپله پر ځان ستا د ناباورۍ له امله درته پیدا شوی دی. څنګه ده چې یو ارواپوه ته ورشې او څو جلسې ورسره کښېنې. ارواپوهان ډېرې او ستړي کوونکې خبرې کوي. چې داسې ده نو ما نیمګړتیاوې در وښودلې. هڅه وکړه چې اصلاح یې کړې. زه به هڅه وکړم، خو فکر نه کوم چې اصلاح کولو یې بریالی شو. دا هم پر ځان د ناباورۍ یو بل مثال او د دې دلیل چې زه اړتیا لرم له یو ارواپوه سره څو جلسې کښېنم. څنګه ده چې درته ووایم، د سیاست له سړو او تودو ډک یو کتاب مې اخیستی. ښه نو سیاست ته دې هم لاس واچو؟ نه، یوازې مې خوښیږي. دا کتابونه یوازې سړی بوخت ساتي. هو ډېر زیات. سیاست ترې نه زده کېږي. سیاست هم ډېر ښایسته دی، که څنګه ښایسته دی، خو اړینه ده چې له بدرنګیو هم خبر شو. یعنې ټول ښایسته نه دی؟ نه، بدرنګ هم دی. بدرنګي په خپل ذات کې ښکلا هم نه لري. نه، متاسفانه نه لري. حتی کله خو بدرنګي په داسې وحشت واوړي چې شیطانان هم پناه ترې غواړي. هڅه کوم چې دا خبره دې ومنم. سلام، سهار په خیر. دومره وختي؟ ستا هم سهار په خیر. یو پوښتنه، مهرباني وکړئ، ستاسو په خدمت کې ښاغلیه. دا پرېړ شونډی څوک دی؟ کوم؟ هغه چې بېګا دې راته انځور رالیکلی. دا زموږ نوی مدیر دی. ډېر لوده دی. څنګه سپک خوینې دي، لکه کوم موږ ټول ناستو او دی ناڅاپه پړق پړق په خنده شي. ډېره جالبه ده. یا ولاړ شي او د یو چا په غوږ کې پس پسک وکړي او بیا پړق پړق له خندا شین شي. پښتورګي ونه چاودېږي. تر اوسه خو داسې ښکاري چې نه دي چاودلي. توبه، خو زما د پورته خبرې موخه ټولیزه ده. دا یوازې یو مثال و. رښتیا وایه، خبرې دې وزن درلوده. هو، ادبیات یې هم لوړ و. رښتیا؟ هو. د تشویشونو سره څنګه ورکړي خو به دې نه وي. خپله پوهېږي دا زموږ داسې خزانه ده چې نشي ورکېدی. که کله ورک شول نو بیا به داسې وو لکه په دښته کې بې توښې سرګردان مسافر، او یا لکه داسې ماین چې معشوقه یې ورکه شوې وي. یعنې لکه زه. سخته ده که نه چې کله یې په اړه فکر کوئ؟ زه چې کله په اړه فکر کوم نو ډېرې اوښکې مې تویېږي. خو ته تکړه یې، نه ژاړې. نه یم تکړه. کله کله ژړا د کمزورۍ نښه نه وي، بلکې د قوت نښه وي. زما کمزوري دا ده چې ژړلی نه شم، او دا د دې لامل شوی چې زه له ژونده بېزاره شم او پر دې خبره اعتراف وکړم چې د نورو لپاره ژوند کوم، خو زه د ژوند په کیسه کې نه یم. راځئ ژوند پرېږدو چې د سیند غوندې له ډېرو هسکو ټیټو او کږلېچینو تېر شي. ښایي په پای کې د سمندر ګرمې او نرمې سینې ته ورښکته شي، یا هم د لارو کې مسافر غوندې د شګلنې سره له هسکو ټیټو غونډیو تېر شي او بالاخره یې په سینه کې د تل لپاره ورک شي. څنګه یې؟ ښه یم. پوهېږي ولې مې مسج درته وکړه؟ نه، د نجونو له زړونو یو خدای خبر وي. د سړیو مې ګیله شوې. ولې؟
خو فکر دی وی چې اوس ما هم په کور کې په سړیو کې شماري. سړی تل نجونو ته په کمه سترګه ګوري، خو ځینې نجونې شته چې ځان په قدر نه پوهېږي او له هر چا سره دوستانه چلند کوي. نو له هر چا سره جګړه وکړي څه نه، خو لږ تر لږه باید له هلکانو سره جدي چلند وکړي او خپل شخصیت وساتي. سړی دا خوی لري چې په لاره هرې روان نجلۍ ته یو څه ووایي. خو ته داسې نه یې، باورمنه یم. رښتیا؟ هو، فکر کوم د لیوانو ترمنځ د مهربانۍ په رښتا یې. وایي مننه هم نشم کولی. هو، دا زموږ دستور دی. خبره یې؟ نه، کلي ته ځم. رښتیا؟ کله خو ما هم در سره بوزه. د کلي ښایسته پیغلې به ووینم، ښایسته پړونې، اوږدې ګردې جامې، ګودر او سندرې. زموږ کلی ښایسته دی. کلی ډېر ارام وي، په ځانګړي ډول په پسرلي کې د ښکلاګانو ډک وي، د رنګارنګ مرغانو سندرې. کلی مې ډېر خوښېږي. کاشکې یو ځل تللی وای. ته کله هم کلي ته نه یې تللی؟ نه، تا ته پته ده چې زه ښاری یم. ښاری خو شوخې وي، ته بیا کلیوالو ته ډېره ورته یې. زه هم شوخه یم، خو شرم را پکې دی. څومره ښه. شرم له شوخۍ سره توپیر لري. شرم ښه څیز دی. ته د خپلې شرمناکې شوخۍ یو مثال راته وایه. د موبایل له دې لوري څومره په ډاډه زړه در سره غږېږم او ټوکې ټکالې هم در سره کولی شم، خو کله نږدې دې ووینم ښایي زړه مې ودرېږي. خدای دې نه کوي، ښایي زړه دې په زوره زوره ودرسېږي. د نجونو لپاره مشکله ده، که څه هم د ښار نجونې یو څه سپین سترګې وي. په ښار کې هم ښې نجونې شته، شرم او حیا پکې وي، لکه زما غوندې. هو، هم شوخه او هم حیاناکه. خو هلکان واړه بې شرمه دي. توبه، دا څه وایي؟ تا نه ښیم. زما ورونه هم داسې دي، شرمناک او حیاناک. ورونه هم د خویندو په زړونو کې ځانګړی ځای لري. که څومره هم بد شي، بد یې نه وایي. ورونه رښتیا هم په خویندو ډېر ګران وي او ورباندې نازېږي. خو ورونه یو څه بې رحمه دي. پوهېږې، نجونې په دې هکله ډېرې حساسې دي چې کله د ورور په زړه کې موندلی ځای ورېندار ترې ونیسي. زما عواطف دې راپارول. که زما ورور داسې وکړي، ښایي دم ګړی مې زړه ودرېږي او مړه شم. لیونی، مننه هم نشم کولی. دا زموږ دستور دی. ته ځان ته کېناستل خوښوې که څنګه پوه شوې؟ زیاتره وختونه یوازې کېنم او له نورو سره ډېره کم ناستی کوم، ځکه خو نږدې ده چې باطني علم ترلاسه کړې. زه په باطني علم ډېره نه یم باورمنه، خو کله چې په کوټه کې تنها ناست وم نو د داسې څیزونو په اړه فکر کول راته ممکن شي چې د نورو سره په ناستې کې امکان نه وي. همدې ته باطني علم نه وایي؟ نه پوهېږم. د باطني علم په اړه خلک بېلابېلې تبصرې کوي. زما په اند باطني علم زړه د تفکر له لارې حقیقت ته رسېدل دي. زه فکر کوم چې کله د دنیا په شور او ځواک کې ژوند کوو نو زړه ویده وي، خو کله چې د نړۍ له شور او ځواک څخه یوازې شو او له چوپتیا سره ملګرتیا غوره کړو نو زړه راویښ شي او ریاضت پیل کړي. زړه هم کله سپینګیری راهب شي او کله مست او نڅاګر مین ځوان. زړه دوه مخی دی، همدا خپل دوه مخیتوب یې دردوي، یا هم ډېر خوش باوره دی او په هره لاره سي، همدا خپله خوش باوري دردوي. یعنې دواړه اټکله ممکن دي. که خپل ځان ته وګورو نو زړه دوه مخی دی چې له امله هم ځان دردېږي او هم موږ دردوي. خو که زړه ته وګورو نو ساده لوحه او خوش باوره دی چې ځان دردوي او موږ هم بې ارادې ترې دردول کېږو. زما په اند مینه ده چې زړه بې لارې کوي، لکه زاړه شراب وش الوزوي او په خونکارو لارو یې سر کړي. زړه خو تل له وینو ډکوي، نو خود به په خونکارو لارو سي. زړه عجیبه دنیا ده. زما چې کله تندی تریو شي او د تنهایي هوا راشي نو هیڅ څوک مې هم خواته نه راسي او په خپله تنهایي کې خوښ وم. زه په خپله کوټه کې یوازې وم او هیڅوک هم له اجازې پرته نشي راتلی. ښه نو دا خو بیا ملکه یې.
که په سمه عبارت یې وایم شهزادګۍ، همداسې مې ځان ښکارولی، خو په اصل کې بنده یم. که اصل ته ښکته شو نو په خپله هم بندي او تیاره دی. خو که ژورو ته وګورو نو د هیلو رڼې اوبه هم پکې بهیږي. یوه پوښتنه وفرمایه، پخلی کوې؟ نه، خو ډوډۍ خورم. یادونې وړ ده چې زه یوازې د خپلې کوټې مسؤله یم او د چارو سمبالول یې زما په غاړه دي. څومره دروند کار دی. زغم دوه درته کوم. د کور کارونو ته مې زړه تنګېږي او ساه مې خولې ته راځي. څومره نازولې. اخر د پلار یوه لور یم. اوف، یو ملګري مې ده لیونی یې کړم. ولې؟ زما په لیکلو نیوکې کوي. کله راته وایي چې یاګانې دې نه دي مراد کړي، او کله راته وایي چې لیک نښې په خپل ځای نه لیکې. دا خو ډېره جدي ده. هو، یو کتاب یې لیکلی، د لیکوالۍ هنر. خو ورته وایه چې لیکنې دې در اصلاح کړي او درته یې راویلېږي. جنګ مې ورسره وکړه، وایي چې وخت نه لرم. نو نیوکو ته څنګه وخت لري نه پوهېږم. زما مغزه یې خراب کړه. مغزه دې مه خرابوه، زه مرسته در سره کوم، لیکل به دې ښه شي. موخه مې دا ده چې زه هم خپل ځینو اشتباهاتو ته متوجه شوی یم. مثلا عامیانه اصطلاحات کاروم او په لیکنو کې مې نازک خیالي کمه ده. زه فکر نه کوم چې ستا نازک خیالي دې کمه وي. عامیانه اصطلاحات کارول هم د لیکنې بدګڼنه ده. د لیکدود او لیکنښو کارول هم واضح شیان دي. مهم دي، خو دومره هم نه چې له امله یې لیکل ونه کړو. ښایي رښتیا وایي. ښایي مطلب مې دا ده چې خبره دې منم، ته رښتیا وایي. ښایي مې ځکه ویل چې زما ملګري ذبذبه کړی یم. کله چې شک پر یقین بدل شي نو علم شي. همداسې ده. زه هم هڅه کوم چې نور له شک څخه ځان وساتم. غرمه دې پخیر. ستا هم غرمه پخیر. پخلی دې کړی؟ ته ښه پوهېږي چې زه پخلی نه کوم. یعنې پخلی دې زده نه دی. پخوا به زیاتره وختونه په پخلنځي کې وم. حتی که د پوهنتون ازموینې به هم وي، د پخلنځي کار مې کوم او د پوهنتون چپټر به هم راسره و. زما سپینې کوترې به هم چې کله له نجونو سره کیسې کولې نو د پخلي په اړه به ورسره غږېده. داسې ښکارېده چې ډېرې خوښې ده. او دا به یې هم ویل چې کله خو د پوهنتون چپټر هم د ځان سره پخلنځي ته وړي، هم پخلی کوي او هم سبق ګوري. ما به هم دا کیسې په پوهنتون کې ډېرې کولې. ستاسو دواړو ځانګړنې ډېرې سره ورته دي. زه هم داسې فکر کوم. اوس ولې پخلی نه کوې؟ اوس داسې وبوله چې زه بل څوک یم. هغه پخوانۍ زه وختي مړه شوې ده او بل کوم روح مې په وجود ننوتی دی. داسې روح چې ښایي په ډېرو بدنونو ننوتلی وي او ارام یې نه وي پکې موندلی. وروسته زما وجود ته هم د ارام په لټه راغلی وي، خو زه ډاډمنه یم چې بیا به هم ارام ونه مومي. نو ښایي ډېره ژر مې پرېږدي، ولاړ شي او کوم بل بدمرغه وجود ته ننوځي. زما په اند ناکراره روحونه ډېر سپېڅلي وي. ان فکر کوم چې د پرښتو په څېر نازک وي، خو په رښتیا ناکراره نه وي. زه فکر کوم چې د ناکرارو ارواو له پرهرونو پرښتې زېږي. دا ښایسته تصور کېدلی شي. ته ډېره چالاکه یې. ما په خبرو کې نیولی شي. رښتیا هم دا ښایسته تصور دی او د ناکرارو ارواو د خاوندانو لپاره د تسکین د درملو په څېر کارېدلی شي. زما په اند که څه هم ښایسته تصورات او خیالات راښکونکي وي، خو دوکه کوونکي او بې لارې کوونکي هم وي. آیا اکثریت ښایستونه بې لارې کوونکي نه وي؟ بې لارې کېدل هم په څو ډوله دي. زما موخه عامه ده، یعنې که هر څنګه وي خو ښایست کولی شي چې د انسان د ژوند معمولي لاره بدله کړي او په بله یې روان کړي. اخر ښایست زړه راښکونکی وي او د انسان زړه چې چیرې بند شي نو بیا د عقل خبره نه منل کېږي. ځکه خو سترګې هم همالته ګنډلې پاتې وي او پښې هم بې اختیاره په هماغه لوري روانې وي، که دا په ښه لوري وي او که په بد لوري. مقصد انسان له خپلې معمولي لارې بې لارې شي، لکه زه او ته. هو، لکه نور هم ډېر انسانان. هغه انسانان چې په یو ناشنا څیز کې سترګې ګنډلي، خولې هماغه لوري ته پرانستې پاتې دي
او په کلاکو ګامونو ور روان دي. ایا دا فساد نه دی؟ ښایست کولی شي چې فسادګر وي. ستا په اند فساد بدې لارې ته وایي. زما په اند فساد هماغه پورته بېلارېتوب ته ویل کېدی شي، یعنې هغه څه چې عادي نه وي او ناکراري پیدا کړي. معنا که په ځمکه کې داسې چارې ترسره شي چې د طبیعي مسیر او اصولو سره په ټکر کوي، نو دا فساد شو. زه هم داسې فکر کوم. که کومه پدیده زړه داسې ناکراره کړي چې د طبیعي مسیر څخه بېلارې کړي، نو زړه په فساد کې ښکېل شو او هغه پدیده فسادګره شو. فسادګر ښایست او فسادګر عشق. که فساد د بدۍ په معنا هم وي، خو ښایست او عشق بد نه دي. بدي هغه نوم دی چې زموږ په ذهن کې تصور نه وړه دی، له همدې امله یې تصور نه وړه دی. اخر بدي بدي ده. آیا نشي کېدای چې یو ښېګڼه د بدۍ پیلامه وي؟ په دې اړه څه نشم ویلی، خو ځینې بدۍ ښایسته وي او ښې ښکاري. ژوند څومره هر څه په یو بل کې پیلي دي، خو انسانان څومره عادي چلند ورسره کوي. دوی کله هم اوبدل شوي ټوکر ته نه دي کتلي، یوازې هڅه کوي چې ښایسته جامې ترې جوړې کړي او ویې. دوی ته دا فکر حماقت ښکاري چې د ټوکر تارونو ته ځیر شي او وګوري چې څرنګه په ظرافت سره پیل شوي. اکثریت انسانان دا ظرفیت نه لري چې د ژوند پر ظرافتونو پوه شي او په اړه فکر وکړي. یوازې لیونیان دا کارونه کوي. هو، هغوی لیونیان بولي. دوی ډېر هوښیاران هم لیونیان بللي. آیا دوی پخپله نه دي لیونیان؟ وایي لیونی په کلي پورې خاندي او کلی په لیوني پورې. که هر څه دی، خو دوی د خپل غفلت له امله ارام دي. د ژوند عادي چارې ترسره کوي، خواړه خوري، کار کوي، خوب کوي، د خوشحالۍ پر مهال خاندي او د غم پر مهال اوښکې تویوي. په پای کې بې له دې چې په زړونو یې کوم دروند بار وي، مړ شي. د دوی د جنازې کټ هم ځکه سپک وي. زه نه پوهېږم چې د دوی د جنازې کټ به سپک وي که نه، خو کله چې د دې نړۍ ولاړ شي، نو داسې احساس نه کېږي چې نړۍ کوم دروند څیز له لاسه ورکړی. د دوی ژوند هم له باره تش وي او همداسې سپکې اوږې بلې نړۍ ته هم ځي. ښوونکې ده. زما اوس پام شو چې په نړۍ کې اکثریت داسې انسانان اوسېږي. که هر څنګه وي، خو زما دا خوښېږي چې له ټوکر څخه تر جامو ګنډلو وړاندې د هغه اوبدل شوو تارونو ته په ځیر ځیر وګورم. د اوبدلو ظرافت ته یې حیرانه شم، رنګ ته یې ځیره شم او په هغه تصور کې ډوبه شم چې د دې مالوچې به د کوم بزګر زیږو ګوتو راټولې کړې وي، کوم کارګر به د ټوکر اوبدلو له ماشینه ویستلې وي او کوم دوبي به د رنګ په خم کې ډوبې کړې وي. که د ژوند په معنا پسې څوک ګرځي، باید همداسې وکړي. کله چې ټوکر ګوري، نو نرمښت ته زړه خواږه ټکانونه وکړي او د وریښمو د تنکیو چینجیو تصور وکړي چې څرنګه وریښم اوبدي او څرنګه په ښایسته پتنګانو بدلیږي. اخر د اسمان په لور الوت هم دومره خواري غواړي چې باید د وریښمو په څېر ارزښتمن تارونه نورو ته ډالۍ کړي. د لوړتیا شرط همدا دی، نورو ته تر ټولو بهتر څه ورکړه او په مقابل کې لوی ترلاسه کړه. څه د پیر او پلور دنیا ده، فسادګره دنیا. که ښکلا فساد هم وي، خو زړه یې خوښوي. نه، د ښکلا خوښېدل بدخوی نه دی، دا ښه ده او د شاعرۍ لامل کېږي. ته پوهېږې زه له نورو نجونو سره خبرې نه کوم. پوهېږم دا ټولې ښېګڼې په تا کې شته. څنګه پوهېږې؟ زړه په ډېرو پټو څیزونو پوهېږي، خو زه دومره ښه نه یم. بدګڼې هم راکې شته، پټې کړې مې دي. غرور یادوې؟ دا خو بدرنګي نه ده. که خپله بدرنګه څېره درته ښکاره کړم، ښایي کرکره څخه وکړې. نه، دومره به هم بدرنګه نه وي. ووېرېدې؟ نه، هېڅکله هم نه. ښه، نه یې راله څه. اوس مې تلوسه شوه، راته ویې وایه.
داسې نه چې بیا خبرې راسره ونه کړې. ژمنه ده، خبرې به در سره کوم. سمه ده، راته ویې وایه. کله چې غوسه شم ډېر بې رحمه کېږم. دا خو بده ځانګړنه نه ده. د غوسې پر مهال طبیعي ده چې سړی بې رحمه وي، خو زه ډېر بې رحمه کېږم. دا ځکه داسې چې ډېر عاطفي یې. که د غوسې په مهال له اندازې زیات بې رحمه کېږي، همداسې په عادي حالت کې له اندازې زیات مهربان او زړه سوانده یې. ها نجلۍ، پالګره خو نه یې؟ پالګر تل دروغ وایي. ځینې پالګر رښتیا هم وایي. ما تر اوسه کوم پالګر نه دی لیدلی چې رښتیا یې ویلي وي. یوازې خلک د دې لپاره تېر باسي چې یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، خو د خلکو پر وښکیو مسکا هم راولي. عجیبه نه ده؟ دروغ او دوکه څنګه رښتینې او له امیدونو ډکه مسکا زېږوي. هو، نړۍ له عجایبو ډکه ده. عزر او ابراهیم علیه السلام ته نه ګورې؟ زما پاند زموږ زړونه هم پالګر دي، ځکه چې تل د دروغجنو هیلو ماڼۍ راته جوړوي. ته هوښیار سړی، په نیمه پوهېږي. بې ځایه صفت مې مه کوه. دا صفت نه و، ستا یې به ښېګڼه وه. سمه ده، زه به خپله دویمه بدګڼه هم درته ووایم. تر اوسه یې په اړه تصمیم نه دی نیول شوی چې بدګڼه ده او که نه، خو لومړی یو دی بدګڼه نه وه. ما یې په اړه تصمیم نیولی. قضاوتونه مختلف دي. په هر صورت راته ویې وایه. یو نیم کس باندې زر بدګمانه شم او برعکس پر ځینو ډېرو زر باور کوم، یعنې ډېر خوش باور هم یم. دا رښتیا هم خرابه ځانګړنه ده. رښتیا؟ هو، باید اصلاح شي، ځکه تا ته خپله زیان رسوي. دا نه اصلاح کېږي. خوی نه دی، بلکې ځانګړنه ده. فکر کوي چې دا فطري ده؟ نه پوهېږم. زما پاند کوم څه چې فطري نه وي نه بدلېدی شي. کله کله فطرت هم بدلېدی شي، خو پایله یې ناوړه وي. تل شاید یو نیمه استثنا پکې وي، خو زما دا ځانګړنه اصلاح وړ نه ده. ته فکر کوې چې ټول خویونه د اصلاح وړ دي او هېڅ ځانګړنه د اصلاح وړ نه ده؟ یوه شېبه وړاندې همدې آن و، خو اوس مې نظر بدل شو. څنګه؟ زما پاند ځینې خویونه هېڅ د اصلاح وړ نه دي، خو ځینې ځانګړنې د اصلاح وړ دي. ته هم د نسبت تیوري منې؟ کیسه انشټاین ته ورسېده؟ او ترې تېر شه. خو زه فکر کوم چې ممکنه ده خویونه په ځانګړنو بدل شي او ځانګړنې بیا په فطرت بدل شي. ستا مطلب دا ده چې فطرت کسب کېدلی هم شي؟ که زه دا ادعا وکړم زما له سوي به لوړه وي. همداسې فکر کوم. ولې ته مجبور نه یې چې راسره ومنې؟ که د خبرو په اړه دې ژور سوچ وکړم نو قانع کولی مې شي. خو داسې فکر مه کوه چې کله زه ستا کومه خبره تاییدوم نو غاړه مالي کوم. ګوره، بیا هم بدګمانه شوې، ځکه خو وایم چې دا ځانګړنه د اصلاح وړ نه ده. رښتیا ووایه، تر اوسه په ما باندې څو ځله بدګمانه شوی یې؟ ګوره، دا ځانګړنه ته پخپله هم لرې. تر اوسه نه یم در باندې بدګمانه شوی. هو، زه هم دا ځانګړنه لرم. نور هم ووایم که بس دی؟ نور هم ووایه. اول یو پوښتنه کوم، مهرباني وکړه ښاغلی. پر ما څو ځله بدګمانه شوې؟ هېڅکله هم نه. رښتیا راته ووایه. زه دروغجنه نه یم، بس نه چې اصلي موضوع پاتې شي. سمه ده، درته وایم یې. هغه دا چې یو ځل مې له چا څخه کرکه وشي بیا مې هېڅکله هم نه خوښېږي. دا هم ښه ده، یعنې دا هم بدګڼنه نه ده؟ نه. ولې؟ ځکه چې بدو کسانو ته باید د بدۍ تکرار موقع ورنه کړل شي. ته فکر کوې چې کرکه یوازې له بدو خلکو کېدای شي؟ یوازې د ښو خلکو په اړه دا سوچ کوه. یعنې ښه خلک تل له بدو خلکو کرکه لري؟ ما داسې نه دي ویلي، بلکې داسې وایم چې ښه خلک له ځینو بدو خلکو کرکه لري او له ځینو بدو خلکو سره مینه لري. دا کار هم شونی دی. د ډېرو بدو خلکو د اصلاح فکر ورسره وي، خو هغوی چې د اصلاح وړ نه وي کرکه ورڅخه کوي او مخ ته راړوي. هو، او کله داسې هم پېښېږي چې بیا یې هېڅکله هم
نه خوښیږي. خو کله ځینې ښو خلقو فکر کوو بیا که خلک هم ځینې ناوړه ځانګړنې لري. ناوړه ځانګړنې یعنې هغه چې منفي اغېز ښندي او یا د ټولنې طبیعت خلاف وي. ښه وایي ښوونکي، زه ښوونکی نه یم، قضاوتونه مختلف دي. بله ځانګړنه راته وایي، که ټولې ځانګړنې درته وایم ستړی به شي، خو لنډ به یې درته وایم چې زه هر څومره ښه انسان درته ښکارم همدومره بد هم یم. دا نو څنګه امکان لري؟ یعنې سرچپه سړی. اوف، اخر غصه باید له عادي حالت څخه توپیر ولري. زه راچاوده شوم. دښمن دې زه راچاوده شه. ولې داسې وایې؟ یوه اونۍ کېږي چې مېلمانه راغلي، مسؤلیت یې زما په غاړه دی. ستا لپاره رښتیا هم ستړي کوونکی کار دی. خپلوان مو دي. مېلمانه اکثریت خپلوان وي، خو وایي چې مېلمه د خدای رحمت دی. خدای دې داسې مېلمه کافر ته هم نه راولي. زه فکر نه کوم چې داسې خلک د رحمت وي. سمې د عذاب ملایکه راغلي. توبه وباسه، داسې مه وایه. خو نن ولې دومره غوسه یې؟ کله دې چې فکر ناقراره وي او بیا له داسې خلقو سره هم واوړې، نو طبیعي ده چې انسان غوسه کېږي. اخر څه یې کړي؟ عجیبې غوښتنې لري. لکه څنګه؟ لکه وایي چې تر نیمو شپو ویښه ورسره پاتې شم او کیسې ورسره وکړم. آیا دا کار مشکل دی؟ هغه کیسې چې دوی غواړي زما لپاره مشکلې دي، یعنې بې معنا اپلتې ویل. د ځینو خلقو عادت همداسې وي. نزاکتونه یې نه وي زده، خو باید له حوصلې کار ورسره واخیستل شي. زه په دې ډېره غوسه شم چې د پوهې دښمنان هم دي. څنګه؟ وایي چې د نجونو لپاره سبق په درد نه خوري. هی خدای، حیرانونکي موجودات دي. دا نو بیا ښایسته هم نه دي که نه؟ متاسفانه چې هیڅ ښایسته نه دي، یعنې ډېر ستړي کوونکي دي، شدیداً تر تنګی. خدای دې صبر درکړي. صبر د همداسې مصیبتونو لپاره دی. پوهېږې؟ نه، کله کله فکر کوم چې نور په عشق باندې باور نه لرم. کله خو زه هم وایم چې عاشقي دوکه ده. دا یوازې د زړه لپاره هغه دام ده چې د غمونو ښکار شي، یا هم د للمې فصل ده چې تش د باران په تمه کرل شوی وي. کله چې بزګر اسمان ته وګوري، نو تېرېدونکې ورېځې هم له بارانه د ډکو او بلاربو وریځو په څېر ورته ښکاري. نن چې ما له عشق څخه انکار وکړه، د هغه لیوني په څېر یم چې د ژوند له لهاندۍ او دردونو له خپلې ټولې هستۍ او نستۍ توبهګار کړی وي. د غرونو لیونی او د صحرا سارنی شي. ما یو ځای لوستي و چې ځینې کسان ژوند کوي او ځینې بیا یوازې ژوند زغمي. کله خو داسې فکر کوم چې زه هم د ژوند زغمونکو کسانو له ډلې یم. څوک چې د ژوند په رښتینې معنا پوه شي، دې پایلې ته رسېږي چې ژوند د دې وړ نه دی چې انسان د تلپاتې کېدو هیله وکړي. ناهیلي هم څه عجیب تصورات زېږوي. هم دا ژوند دی چې ناهیلي زېږولې ده، او دا چې له امله یې زموږ څه په ستونو کې تربته شي. ژوند یوازینی څیز دی چې بېلابېل شیان زېږوي. رښتیا هم د ژونده زېږېدلي نسلونه د حیرت وړ دي. اوف، ته ووایه چې د عشق په اړه د وروستی تصور څه دی؟ زما په اند عشق یوازې د انسان هوا او هوس دی. یعنې کله چې د انسان زړه ماتېږي، عشق هم ورسره ماتېږي. خو یوازې درد یې په زړه کې تر پایه پاتې کېږي. حتی کله خو چې د معشوقې تصویرونو ته ګورو، د خوند پر ځای درد احساسوو. آیا دا د عشق تعریف و؟ نه. تا راڅخه د عشق په اړه د وروستي تصور پوښتنه وکړه. درد هم د عشق زېږنده دی. شاید درد هم د ژوند یو اولاد وي. دا دواړه هم تصوراتو. هو، د ځینو شیانو تعریف ډېر ګران وي، ځکه خو ښه ده چې په اړه له وخت سره سم د تصور له مخې پرېکړه وکړو. یعنې ممکنه ده چې د عشق په اړه زموږ د نن ورځې تصور بدل شي. آیا تا انسان تر اوسه نه دی پېژندلی؟ دا د انسان پېژندل هم ګران دي. خو د انسان یو خاصیت ډېر مشهور دی. هغه دا چې تل تصور بدلیږي او له مخې پرېکړې هم بدلوي. دا هم د ژوند درسونه دي چې له مخې انسان هڅه کوي تل پرېکړې او تصورات بدل کړي.
ژوند که څه هم رښتینی ښوونکی نه دی، خو بیا هم اغېزناک دی. ډېر خلک به دا در سره ونه مني چې ژوند رښتینی ښوونکی نه دی، ځکه دوی فکر کوي چې ژوند تر ټولو لوی او ښه ښوونکی دی. ژوند ځکه دوکه‌باز دی چې له امله انسان اړ شي خپلې پرېکړې او تصورات بدل کړي. د دې خبرې منل ژور فکر ته اړتیا لري. فکر هم کېدای شي تېروستونکی وي. اخر انسان نیمګړی دی. اوس ستا احساسات نن د شک پر ګړنګ ولاړ دي. هره شیبه کولی شي چې د لالهاندۍ په سمندر کې دې لاهو کړي. آیا فکر کوئ چې له ژونده هم لوی د لالهاندۍ سمندر شته؟ خو په دې سمندر کې لامبو وهل ښه دي او کتل ته پکې ډوبېدل. که څه هم کله کله له ژونده ډېر په تنګ شم، خو فکر کوم د دې سمندر تل ته ډوبېدل د مرګ په معنا دي. خو انسان ته ښایي چې پکې د ډوبېدو پر ځای له یاغي څپو سره جنګ وکړي. دا مېړانه ده او مېړانه ستایل شوې پدیده ده. ستر انسانان تل مېړانې وي، خو هغه انسانان چې غواړي ژوند ته د پای ټکی کېږدي کمزوري دي. زه په خپله هم په دې اند یم چې انسان باید د ژوند هسکې او ټیټې کمزوري نه کړي. که څه هم د ژوند په لاره مزل ارزښتمن نه دی او پر دې سربیره ستړي کوونکی هم دی، خو په نیمه لاره کې پرېښودل ځکه نه دي پکار چې ښایي په وروستي مزل کې داسې ارزښتمن څه زموږ په تمه وي چې دا مزل ورباندې ارزي. عجیبه ده، د ناهیلۍ په اغزنه غېږ کې د هیلو غوړېدونکې غوټۍ هم شته. اخر ژوند د همداسې لالهاندیو ټولګه ده، یعنې په بدرنګو کې هم ښایستونه شته. دا هم زما یو تصور دی، هغه چې تر اوسه بدل شوی نه دی او کېدای شي بدل هم نشي. ضمانت نشته، شاید بدل شي، شاید. مازدیګر په خیر. ستا هم مازدیګر په خیر. څنګه یې؟ نشم ویلی چې څنګه یې. ولې؟ له دې امله چې زیات مغرور یم، نو ډېر څه په زړه کې ساتم. که څه هم د ژوند لوړو ژورو دا غرور تر ډېره راته مات کړی دی، خو بیا هم د هر څه ښکاره کولو ته زړه نشم ښه کولی. آیا بل ته د زړه حال بیانول ښه نه دي؟ ځینې وختونه انسان دا کار نشي کولی. آیا دا یوه اړتیا نه ده؟ زما په اند په هر څه کې غرور نه دی پکار. ډېر څه شته چې کله انسان کول وغواړي نو غرور یې پکې ماتېږي او له همدې ویرې نشي کولی. زه فکر کوم چې غرور په خپله د ویرې ملګری دی، که نه انسان باید خپلې اړتیاوې له ویرې پرته بیانولی. دا له روښانفکرۍ ډک نظر دی، خو په ټولنه کې ډېر خنډونه شته چې انسان ته تېرېدل ناممکن وي. د دې لامل هم ویره ده، د غرور د ماتېدلو ویره. آیا غرور رښتیا هم دومره ارزښتمن دی چې په ماتېدو یې باید انسان وویرېږي؟ نه پوهېږم چې ارزښتمن دی او که نه، خو انسان له ماتېدو ویرېږي. آیا په خپله دې ونه ویل چې غرور د ویرې ملګری دی؟ هو، ومې ویل. زه له خپلې خبرې نه ګرځم. خو ولې؟ ناراحته یې؟ زما په اند په ژوند کې به رښتینی راحت ناشونی وي. زما او ستا غوندې کسانو لپاره راحت نشته، خو د نړۍ نور اوسېدونکي عملاً له راحت څخه ډک ژوند تجربه کوي. آیا دوی د ژوند په معنا پوهېدلي او کله نه دي پوهېدلي؟ دواړه امکان شته. ښایي موږ د ژوند په معنا نه یو پوهېدلي، نو ځکه ناراحته یو. او بیا هم زموږ د ناراحتۍ لامل دا ده چې د ژوند اصلي معنا مو موندلې ده. زما په اند موږ د ژوند اصل پیدا کړی، ځکه نارامه یو. ستا په اند راحت په څه کې دی؟ نه پوهېږم. داسې ځواب راکړه چې پر احساساتو ولاړ وي. د داسې ځواب پیدا کول هم سخت دی. اوس مهال موږ د داسې درد تېرولو په حال کې یو چې دا ډول ځوابونه راته ناممکن ښکاري او لار ورکې شوي. آیا ډېرو لارښوونکو بیرته اصلي لارې نه دي موندلې؟ آیا په تیارو کې لالهاندو مسافرو ته سپوږمۍ نه ده راختلې؟ که سپوږمۍ هم نه وای، دوی مجبور وو چې خپلې لارې ته دوام ورکړي. اخر دوی خپل منزل ته رسېدل غوښتل.
ایا زموږ منزل معلوم دی؟ ښایي داسې پوښتنو ته د ځوابونو پیدا کول دومره اوږد ژوند ته اړتیا ولري چې دا ناسور ټپونه پکې ښه شي. ستا په اند د لارې اوږدوالی به زموږ د پښو تڼا کې اوبه کړي چې وروسته به په کلکو پټکو واوړي؟ هو، زما په اند ښایي دا ټپونه ښه نه شي، بلکې یوازې موږ له درد سره عادي شو او وانګیرو چې دا ټپونه ښه شوي دي. د ژوند مزل یو داسې مزل ته اړتیا لري چې مسافر دمه پکې وکړي. آیا فکر کوئ چې راحت به هم په هماغه منزل کې وي؟ زه نه پوهېږم، خو دومره ویلی شم چې یوازې د یوې شېبې دمه او ژوره ساه اخیستل کولی شي ستړیا لرې کړي. نه ارامۍ داسې ژوره ساه اخیستل به د نورو ساګانو قرباني وغواړي. ستا په اند مرګ د دمې منزل دی؟ آیا فکر کوئ چې مرګ وروستی منزل دی؟ آیا دا له ستونزو ډکه لاره به یوازې په همدې خاموشۍ پای ته ورسېږي؟ زه فکر کوم چې مرګ د سفر د بل پړاو یو منزل دی. کاشکې د سفر بل پړاو له ښایستونو ډکې سمسورې درې راوښیي، هغه چې رنګارنګ ګلونه پکې غوړېدلي وي او ښایسته مرغان سندرې پکې وایي. زما په فکر هلته له راحت څخه ډک ژوند تصور ښه دی. رښتیا هم مسکا زېږوونکی دی. مسکا د ناهیلي له تورو وریځو د رڼو څاڅکو ښکلی باران ورولی شي چې له امله یې د هیلو رنګین ګلونه ټوکېږي. ماشومتوب کې مې د تازه ګلونو له ټولولو سره ډېره مینه وه. هغه مهال ژوند له ارامۍ ډک و. اوس څنګه دی؟ اوس کار څنګه دی؟ خو زه فکر کوم چې ځان له نورو مهم دی. زه بیا بیل فکر لرم. څرنګه؟ هغه دا چې که څه هم زه ونه شم کولی د راحت ژوند مخ ووینم، خو په دې راضي یم چې نورو ته راحت ورکړی شم. شاید ستا لپاره د راحت جوهر همدا وي، خو ته ترې نه خبره یې. ما راحت نه دی پکې لټولی او نه هم د پلټنې هڅه کوم. زما په فکر چې کله مو ژوند ډېر په تنګ کړي او پوهېږو چې خپل مسؤلیت په سم ډول نشي ادا کولی، نو دا مسؤلیت به په خپله غاړه واخلو او هر چیرې چې مو خوښوي خرڅه وبایو. دا هوښیاره خبره ده. زه د هوښیارتیا پرېښته یم، خو د دې څرخ ګرځول هم ډېر ځواک ته اړتیا لري. دا هم هوښیاره خبره ده، خو انسان دا ځواک لري. آیا د دې ځواک پېژندل پوهې ته اړتیا نه لري؟ دا یو ناشنا ځواک دی او پېژندل یې ګران دي. تو په خپله خوښه د ژوند د څرخولو هڅه کولی شي چې انسان پیاوړی کړي. هڅه کوم چې دا هڅه پیل کړم. ما هم پیل کړې ده. سهار د نیکمرغه. ستا هم سهار په خیر. یو پوښتنه مې کوله. نجونې تل پوښتنې کوي. شاید خبره دې رښتیا وي، خو دا پوښتنه مې له یو بلې پوښتنې سره تړاو لري. یعنې که ځواب دې راکړه نو بیا بله پوښتنه هم درڅخه کوم. ګوره، خبره مې رښتیا شوه چې نجونې تل پوښتنې کوي. د ځینو پوښتنو لپاره اړینه وي چې د یو بلې پوښتنې لپاره سرچینه شي، خو کله بیا ځینې ځوابونه داسې وي چې نورې پوښتنې زېږوي. که هر څنګه وي، زما خوښېږي چې ستا پوښتنې واورم. دا مې هم خوښېږي چې بحث در سره وکړم، او حتی دا هم خوښېږي چې زړه خواله در سره وکړم. دا غوړه مالي نه وه. زه پوهېږم چې دا غوړه مالي نه وه، خو تا ولې داسې وویل؟ فقط غوښتل مې په زړه کې دې ونه ګرځي چې غوړه مالي مې وکړه. فکر کوم هغه هلکان چې تل نجونو پسې ګرځي ښه غوړه مالي زده ده. ته څنګه پوهېږې؟ دې ته بازاریا شوکې وایي که نه. په بازار کې پیر او پلور خپل مهارت غواړي. چالاکه خوله او غوړه ماله څېره. رښتیا دې وویل. زه د رښتینولۍ مرغه یم. وزرونه دې شیرې دي. که کله مې الوت وکړه وزرونه مې هم لیدلی شي. کله چې څوک بې ځوابه شي نو بیا خاندي او یا غوسه کېږي. خندا له غوسې څخه ښه ده، خو ته باید د پوښتنو او ځوابونو د علم په برخه کې یو کتاب ولیکې. ته هم بې ځوابه شوې؟ نه پوهېږم، خو پوښتنې او ځوابونه علم نه دی، ولې ښایي کله کله هنر شي. د علم، هنر او فن بحث. په پوهنتون کې به دا بحثونه ډېر کېدل.
زما هم یادېږي چې دا بحث به ډېر کېده او زما به خوښېده. د سپینې کوترې هم ډېر خوښېده. ستا د کوترې ډېر ځانګړنې زما غوندې نه دي. دا څه موده کېږي چې دې تصادف ته مې هم پام دی. فکر کوم ستا د خیالونو د پاچا ځینې ځانګړنې هم زما په څېر وي. زما د خیالونو نړېدلې پاچاهي. راځه نن له تراژیدۍ تېر شو. په ورځ کې یو ځل یو ټکان خامخا راکوي. دا هغه زلزلې دي چې د دې کرارېدونکي ژوند له باد څخه راغلي. ته د مختلفو ابعادو په شتوالي باورمن یې؟ ردولی نه شم. دا د نظریو خاصیت دی چې انسان لالهانده ساتي. له دې لالهندۍ څخه د خلاصون لاره دا ده چې ساده حل لارې ته پناه یوسو. که سم پر ګمان ولاړه وي، که مخنیوی ونه کړو نو بېچری بحث به پیل شي. رښتیا وایه، ما یادونه وکړه چې زه د حقیقت مرغه یم او کله چې والوځې نو هله به دې وزر هم وریدل شي. ته هم ډېره حوصله لرې چې زما خبرې دې نه ستړی کوي. زه صبرناک سړی یم. ته هم رښتیا وایه، صبرناک سړي ژر ودونه نه کوي. په لوړ غږ دې وخندولو. هڅه کوو چې ستړي ته پای ته ورسېږي او اصلي موضوع پیل کړو. یعنې لومړۍ پوښتنه باید وکړم، زه به تمه یم. زما پوښتنه دا ده چې آیا ته فکر کوې شاعر او لیکوالي؟ زه دا فیصله نشم کولی، خو لکه چې پوهېږې شعر هم لیکم او لیکل هم کوم. ته د ځواب ورکولو ډېر ښه هنر لرې. هغه څنګه؟ څوک چې شعر لیکي نو شاعر وي او څوک چې لیکل کوي نو لیکوال وي. آیا ته همدې پایلې ته ورسېدې؟ هو، پخوا دې څه فکر کوه؟ پخوا هم زه باورمن وم چې ته شاعر هم یې او لیکوال هم، خو غوښتل مې چې ته هم زما باور تایید کړې. ځکه زما دویمه پوښتنه اړتیا لري چې ته باید په یقیني ډول شاعر او لیکوال وي. دا به هم عجیبه پوښتنه وي. فکر نه کوم چې عجیبه به وي، خو زما لپاره مهمه ده. زما ورته تلوسه شوه. ډېر دې په تلوسه کې نه پرېږدم. زما دویمه پوښتنه دا ده چې له تا سره کله داسې پېښ شوي چې غواړې لیکل وکړې خو نه یې شې کولی؟ دا پوښتنه عجیبه ده او مهمه هم ده. زما لپاره اوس ځواب مهم دی. ولې دې دا پوښتنه وکړه؟ آیا دا زما ځواب و؟ نه، خو ځینې پوښتنې هم پوښتنې زېږوي. سمه ده. دا مې ځکه وپوښتل چې کله کله غواړم یو څه ولیکم، خو چې هر څومره هڅه کوم نه شم لیکلی. داسې لکه چې انسان کومه خبره کول غواړي نو غږ یې په ستوني کې ونښلي او ژبه یې ګونګی شي. هغه انسان تکړه وي چې خپل خیالونه په تورو بدلولی شي. خو ځینې کیسې دومره درنې وي چې توري د وړلو تاب نه لري. لکه څنګه چې غږ او ژبه له وړلو بېوسه وي. هو، زه ډېر کله داسې شم چې کله غواړم یو څه ولیکم نو شېبې شېبې مې قلم همداسې پاتې وي او یا هم د کمپیوټر په لیکدړه ګوتې ولاړې پاتې وي. توري او کلمې لټوم، خو داسې راڅخه درومي لکه د رمیش پونکی چې د سپینو وریو د رانیولو هڅه کوي خو وري په یو او بل لوري تښتي. کله کله چې زه داسې شم نو ژړا راسي، ځکه چې بار د زړه پر اوږو پاتې شي او د سینې په منځ کې غوټه شي. ښایي اوښکې د ستړي زړه خولې وي چې د سترګو په لاره څاڅکي څاڅکي ترې راتویږي. زه چې څه وغواړم او یې نشم لیکلی نو داسې احساسوم چې اسمان مې له لمر، سپوږمۍ او ستورو سره یو ځای په سر بار دی. خفه کوونکی تصور دی. ښایي کومه ورځ دومره زړور توري هم پیدا شي چې د نه لیکل کېدونکو خبرو بندې غوټۍ په سترو او زیړو ګلونو بدلې کړي. آیا هغه ورځ به کائنات د ناشنا څیزونو لوستلو سره مخ نه شي؟ ښایي د انسان په زړه کې د پرتو غوټو پر لوستو مرغان هم ژبې پرانیزي او د انسان په ژبه خبرې وکړي. دا ښکلی تصویر دی. زما د خیالونو پاچا به هم د ټولګي پر تخته تصویرونه ښکل، کله ښایسته او کله هم خندونکي. یوه ورځ د ارواپوهنې ښوونکي تختې ته پورته کړم. د هغې لیکچر اوږد شو. ما پر تخته ویرونکی تصویر وښکه چې ښوونکي بیرته تختې ته وکتل نو کلیکه یې وکړه او بیا ټول په کړس کړس خندل. هغه ورځ ما تر ټولو زیات خندلي وو.
دا ته یې؟ سلام، آیا ته ښه یې؟ سلام، ولې مې پیغام نه ګورې؟ له وروستي پیغام څخه دې 2 ورځې تېرې شوې. زه په روغتون کې یم. سهار په صد راغلی وم. زه مړ کېږم. ساه مې خولې ته راځي. آیا ته ژوندی یې؟ سلام، شکر چې بالاخره دې ځواب راکړه. له پرون راهیسې ډاکټر څو ځله د آرام دوا راکړې. حالت مې ښه نه و. نه پوهېږم پر ما څه شوي وو. زه همدا څو ګړی کېږي راویښه شوی یم. چې شاوخوا مې وکتل، روغتون و. زر مې موبایل وغوښته. ډاکټر هڅه وکړه چې منع مې کړي، خو ډېر ټینګار مې وکړه. فکر کوم نور به هر څه ښه شي. زما او ستا د داستان تر ټولو مرګونې صحنه هم تېره شوه. دواړه باید ژر ښه شو او د پاتې داستان برخه شو. زما ګوتې رېږدي، اوښکې مې نه درېږي. نن ارام وکړه. نورې خبرې سبا کوو. نه غواړم نور وځورېږي. سمه ده. نن مې حالت یو څه ښه دی. زه هم، خو ډېره ژړا راځي. دا د خوښۍ اوښکې دي. نه پوهېږم چې د خوښۍ دي او کله تېر ژونده د ګیلې اوښکې دي. کله مې چې بشپړ باور و ته مې له لاسه ورکړی. د خدای ناڅاپه بېرته زما تر ګوتو کړې. په زړه کې مې ستړیکه وشوه او نوره پر ځان نه وم پوهېدلې. ما داسې احساس وکړه لکه چې ټول بدن مې حرکته شوی وي. کوټه را باندې وڅرخېده او چې سترګې مې وغړولې په روغتون کې وم. کله چې په هوښ راغلم، تر ټولو لومړی مې ستا پیغامونه سترګو ته کېدل. فکر مې وکړ چې په زاریو او منتونو مې نشوه پیدا کولی. خو کله مې چې په زړه د هیلو ټولې غوټۍ مړاوې شوې، ناڅاپه راغلې. په بې روحه پاڼو کې دې ژوند پوه کړه او رنګین ګلونه دې وغوړول. بیا دې چې زما پیغامونو ته ځواب را نه کړه، نو د لیوني غوندې سلو سوچونو په مخه کړم. واړه خپلوان او دوستان ما ته اندېښمن وو، خو زه تا ته زما ګرانې، زه ژمنه کوم چې بیا به د هېڅکله هم له لاسه ورنه کړم. اوف، له خپلو اوښکو مې کرکه کېږي. نه مې پرېږدي چې ستا خبرې ولولم. زه به ډېر ژر نږدې درشم او واړه اوښکې به دې وچې کړم. پوهېږې، داسې ناڅاپه راغلې لکه د لوخړو له تیارو ډک توپان چې تېر شي. د ډېرې وېرې مې سترګې پټې کړې وې او په غوږونو کې مې ګوتې ننایستلې وې. خو کله چې سترګې پرانیزم او له غوږونو ګوتې لرې کړم، نو ګورم چې له ډاډ او سکون څخه ډکه نرمه ورځ ده. ښایسته لمر ځلېږي او د نرم باد نرۍ موسیقي غږېږي. دومره بې صبره یم چې اوس د یوه شېبه بېلتون هم نشم زغملی. د هغه مسافر په څېر یم چې د سوځونکو دښتو مزل یې کړی وي، خو د مزل په درشل کې همت ځواب ورکړي او نسکور شي. آیا ته هغه روان نه یې چې باید ژر راشي او مې ژغورې؟ آیا کله دې پام شوی چې د شپې د اسمان مخ په وریځو کې پټ وي؟ انسان فکر کوي چې سخت طوفان به راشي، ګلۍ او باران به وورېږي، سیلابونه به راشي او بیا به هېڅکله هم د اسمان صفا مخ ونه ګوري. خو چې شېبه وروسته سترګې پورته کړې، نو واړه ورځې تللې وي او د صفا اسمان په لمن کې ګڼ ستوري سترګکونه وهي. آیا په ژمي کې دې پام وي چې د ځمکې مخ داسې سپین واورو پوښلی وي چې ته به وایې نازک تخمونه به د دې سړي بړستنې له تله هېڅکله هم سرونه راپورته نه کړي او تر لاندې به تربت شي. خو یوه ورځ دې ناڅاپه پام شي چې د واورو زغم ویلې شوی او د سپرلي رنګینو ګلونو د تنکیو ماشومانو غوندې سرونه ترې راایستلي. ستا په اند ګلونه به ورځې د سپرلي په تمه وي او تر واورو لاندې اوږده خوب به ستومانه کړي وي. اخر هر څه یو حد لري. انتظار خو هم باید کومه ورځ پای ته ورسېږي. ته فکر نه کوې چې ستوري غواړي تورې ورځې له مخې لرې شي چې د ځمکې اولادونو ته سترګکونه وهي؟ شاید د انتظار پای ته رسېدل هم د خدای د عدالت یوه وړانګه وي. ښایي د انتظار ناهیلۍ هم د امیدونو نوې غوټۍ پرانیستلی شي. آیا اوس هم چې خبرې کوې د پخوا په څېر دې بې اختیاره د سر هم ورته نڅېږي؟ زه لا هم ژاړم.
شونډې دې هم سره رپېږي. تا تل سپینې جامې اغوستې، اوس یې هم اغوندم. یوه ورځ دې په ټولګي کې هم ژړلي وو، شونډې دې رپېدې. تر اوسه دې هم درشي نه دی اغوستی؟ نه. ما به تل ویل چې درشي مې زړه تنګېږي. تا تل خپل ویښته شاته ټولول او بیا به دې په بړونې کې پټول. ما به فکر کوه چې ډېر به اوږده وي. هغه وخت ډېر اوږده و، خو کله چې خبره شوه تا کوژده وکړه. څه موده وروسته مې لنډ کړل. اوف خدایه، اوښکې مې نه درېږي او لاسونه مې هم رېږدي. خوا دې لاسونه نه رېږدېدل کله مې چې وروستی ځل ولیدې. ډېر دې په ځیر ځیر راته کتل. ما سترګې نه شوې پورته کولی. هغه ورځ د شونډې هم چاودې وې، داسې راته ایسېدې لکه په سرو ګلابو چې د واورو کنډو کې پرتې وي. که هر څومره مې هڅه کوله چې سترګې در څخه واړوم، نه مې شول کولی. ستا هماغه تصویر لا هم زما په سترګو کې روښانه پاتې دی. زما هم هېڅکله ستا هغه کاته هېر نه شول. کله چې خبر شوم ته یې بل چاته ورکړې. احساس مې وکړ چې چا مې له ټټر خنجر بوټ وایسته او کور ته په ټپرېدلو ګامونو روان شوم. هغه احساس مې د ژوند تر ټولو تریخ احساس و او هغه ورځ مې د ژوند تر ټولو بدمرغه ورځ وه. کله چې ما ته وویل دا زه پرېښودم، نو هماغه دم مې ځان مړ حساب کړه او تر ننه مې داسې فکر کوه چې بدن مې د روح مړستون دی. هغه ورځ ډېره پښیمانه وم چې ولې مې خپل احساس درته بیان نه شو کړی. له ځانه مې کرکه شوې وه چې ولې مې ستا په پښو کې خپل غرور اظهار نه کړه. ما تر ننه ځان ته د ډارن پیغور ورکوه. تل مې ارمان کوه چې ولې د مینې له اظهاره ووېرېدم. نن فکر کوم چې ستا له مړستانه ژوندی راوتلی یم. آیا تا رښتیا فکر کړی و چې زه بل چا سره واده کولی شم؟ تا هم داسې فکر کړی و. ما ځکه دا خبره منلې وه چې ښایي ناوړه دودونو او کورنۍ اړویستلې وې. هلکان هم له ناوړه رواجونو نه دي خوندي. تا کله زما د پیدا کولو هڅه هم ونه کړه. نه مې غوښتل چې ستا وروستی خندانه تصویر مې له سترګو لرې شي. هغه زما یوازینۍ شتمني وه. هغه ورځ ما پر لاس د نکریزو ګل ښکلو چې خبره شوم ته زما نه شوې. هوش مې الوتی و او پر ښي ورغوی مې نیمګړی اترنګ پاتې شوی و. بیا د نکریزې ونه لګولې؟ نه، هېڅکله هم نه. زه به ستا پر لاس نیمګړی اترنګ بشپړ کړم. کله چې زه ورغوی خور کړم او ستا په لاس کې نکریزې وي، آیا د ګل د پاڼو په څو کرښو کې به زموږ د ژوند کیسه ونه لیکې؟ زه به د اور پر سمندرونو در پورې اوسم او دا ځل به اجازه ورنه کړم چې د شونډو ګل د کوم نسیم ورپوي. آیا زموږ سرګردانو ارواو یو بل پیدا کړل؟ دا ارواوې تل د یوې بلې په لټه کې وي. اخر دا د خدای عدالت دی چې څوک څه لټوي نو یوه ورځ یې ضرور پیدا کوي. زه به په نیمه شپه سجدې وکړم او سرتور سر به دعا وکړم چې بیا مې اروا ستا په اروا پسې سرګردانه نه شي. زه به ستا هرې دعا ته امین ووایم. د کائناتو قانون که هر څومره هم ستمګر دی، خو له عدالته تش نه دی. زه لا هم دغه مسافر په څېر ویرېږم چې کښتۍ ډوبه شوې وي، پر کومه تخته ونښلي او د سمندر د هغې څپو څپېړې خوري. دوه پرښتې چې د وریځو پر سپین کنډو کې ناستې وي او له ښایسته یې د شپې د سپوږمۍ رڼا تېته شوې وه. په سترګو کې نوراني اوښکې ځلېدې او د هغو دوو مینو ارواو د تلپاتې یو ځای کېدو لپاره د خدای د سپېڅلتیا اذکار ویل چې له مودو وروسته یو بل پیدا کړي وو.